افغانستان کې څومره ډېرې بزرګې ونې سته، بزرګې تیږې سته که نه سته طالبانو؟ یو د زیارت مسله ده طالبانو، جدا مسله ده. یو په افغانستان کې ونې دي، خلکو د بزرګي ونې نومونه پې باندې بزرګه ونه ده، جنډې پکې راځوړندې دي، خلک د تبه خدای تر جوړ کړی د مریضان ورولي راولي. سته که نه تاسې وطنو کې طالبان بزرګې تیږې سته که نه سته د طالبانو؟ د شنې ټوخلې تیږه ده، واغه تیږه ده، دغه تیږه ډبرې دي، خلک ورولي د هغه دپاره مرضونو دپاره. دا ټول بن اسرائیلیت ده. تاسې به وایي موږ کې نو ولې تاثیر نه ده کړی؟ نو موږ ټول عمر په میبزي کې تېر کړی. قرآن مو کله ویلی؟ الله دې موږ ته هدایت وکړي، الله دې موږ له دغسې نارواو نه خلاص کړي. موږ موسیقي طالبان ته معلومات سي، موږ موسیقي کې یوه تیږه ده که نه، شنې ټوخلې تیږه ورته وایي، دلته نږدې هم ده، د ولسوالۍ سره ده. ما تر اوسه الحمدلله نه ده لیدلې، خو اوس خو انشاءالله ورکه سوې. زه طالب وم، چڼي وم، په یادېږي مې کوچان ولي وي تیږې ته به راتلل، سوری و په تیږه کې،